د کہانی شروعات د جیمز نومې د یو ماهر فوجي سنایپر نه کیږي. جیمز په خپل ژوندۍ کې د حد نه سیوا خطرناک مشونه کړو، خو په افغانستان کې د اپریشن په وخت کې په کونډې باندې داسې ولګیږي د سره وایي چې هغه په چټیانو باندې کور ته راشي. په دې وخت کې خپل ښځې خپل بچو سره وخت تیرول شروع کړي، خو ورځ هغه ناڅاپه په ایمرجنسي کې خپل هډ کوارټر ته راغوښتلی شي. هلته کې په رسېدو سره هغه ته راپته ولګیږي چې فوجیانو هغه د نوکرۍ نه وویسته. په هغه باندې الزام لګېدلو چې د خپلو زخمو د علاج دپاره غیر قانوني دوايانې استعمال کړي دي. جیمز هغوی ته دا خبر وکړي ما صرف د خپل علاج دپاره کړي دي، خو په دې وخت کې دا خبره څوک هم ونري او چونکې هغه اوس د ریټایرمنټ نه مخکې د نوکرۍ نه ویستلی شو، د دې وجې هغه ته پنشن هم میلو نه شي. دې خبر په اورېدو سره د جیمز خاندان سخت په پریشانۍ کې مبتلا شي. ولې چې هغوی څومره هم پیسې جمع کړې وي هغه د په علاج باندې لګېدلې وي. هغوی سره اوس د خپلې دا آمدنۍ هېڅ قسمه څه ذریعه نه وه او دې سره جیمز ته راپته هم ولګېږي چې د یو ملګري چې کله د نوکرۍ نه وویستلی شو نو هغه د دې زندګۍ دومره تنګ شو چې خودکشي یې وکړله. د جیمز هغې سره دا یېره وه چې هسې نه جیمز هم د ډېر مایوسۍ د لاسه دا غلط قدم اوچت نه کړي، خو جیمز هغې ته دا یقین ورکړي زه به خپل خاندان دپاره د هر یو مشکل مقابله کوم. لاندې وخت پس د جیمز ملاقات یو خپل زوړ ملګري میک سره وشي. د میک مالي حالات د نوکر په نسبت باندې ډېر ښه شوي. جیمز خاندان خپل کور ته د خوراک دپاره هم راغواړي. هلته کې میک دته دا خبره وکړي زه اوس د پرایویټ کمپنۍ دپاره کار کوم او په هغه ځای کې ما تر فوج نه سیوا تنخوا او عزت دواړه میلاویږي. جیمز هغه ته وړاندې د خپل مشکلات بیان کړي چې په دې سره میک په سبا باندې د خپل کمپنۍ مالک کرسټي سره میلو کړي. کرسټي دا خبره وکړي ما ته ستا په باره کې د مخکې نه پته ده، ته ما سره د نوکرۍ پیشکش ورکړي او دې سره دې خبرې نه هم خبردار کړي زموږ دا کار د حد نه سیوا خطرناک دی. که چېرې د میشن په دوران کې ته مړ شوې موږ به تاله نه څه انعام درکوو نه څه پنشن، خو دې سره دومره پیسې به ستا خاندان له موږ ورکوو چې هغوی د نسټون دپاره به دا کافي. جیمز د خپل مالي مشکلات د وجې د مغز دا پیشکش قبول کړي. دغه هوایي میشن په برلین کې و. په هغه ځای کې د راکار و چې سلیم نومې د یو ساینسدان جاسوسي به کوي. برلین ته په ورسېدو سره جیمز ملاقات کادیا نومې یوې ښځې سره وشي کومې چې به هم د ده په کمپنۍ کې کار کوو. جیمز ته ووایي سلیم د بیولوجي ساینسدان دی او موږ ته راپته لګېدلې ده چې هغه د دهشتګردو تنظیمونو دپاره کار کوي. په دې وخت کې یو داسې وایرس تیاري که چېرې هغه په دې کار کې کامیاب شو نو په دې سره به هغه په لکو خلک د خپلو زندګو نه خلاص کړي. جیمز د بلها ورځو پورې سلیم مسلسل جاسوسي وکړي او چې کوم هم معلومات به ورته میلاوېدل هغه به د مغز خپل هډ کوارټر ته هغه لېږل او څو ورځې پس هغه یو خفي میټنګ ته راغوښتلی شي. په ځای کې کادیا میکو بوبي نومې یو کس هم موجود و. هلته کې هغوی دا منصوبه جوړه کړي چې موږ به سلیم ختمول پکار او دې سرې دغه په لیبارټرۍ کې چې کوم هم تحقیقات دي د هغې فایلونه موږ له راپټول پکار خو په دې وخت کې مسله دا وه چې د هغې لیبارټرۍ ټوپه ټوله سکیورټي د پولیس سره یې ټچ وه. هغوی په دې خبره باندې رضا شي د پولیس د رسېدو نه مخکې به موږ له دغه ځای نه تېښته پکار. د شپې په وخت کې دوی ټوپه ټوله ټیم د ځنګل په لارې باندې لیبارټرۍ ته به ورسي. هغوی دغه ځای کاټ په خاموشۍ سره د ختمولو نه پس دننه پکې ور داخل شي او سلیم پکې راګیر کړي. بوبي د سلیم د کمپیوټر ټوپه ټوله ډیټا راکاپي کوي چې په دې وخت کې میک جیمز ته دا حکم ورکړي له سلیم نه ډز پورته کړه. سلیم د جیمز وړاندې نه د خپلې زندګۍ خیر غوښتل شروع کړي. زه دهشتګرد نه یم زه یو عام ساینسدان یم. پر جیمز په دې وخت کې دا په یوه خبرې باندې هم یقین نه کېږي. سلیم په دې وخت کې خپل اخري کوشش وکړي او دته یو اهم راز بیان کړي. ورته ووایي زما اصل کاغذونه په کمپیوټر کې نه بلکې د یو بینک په لاکر کې پراته دي. هغه لاکر صرف او صرف زما ښځه کولاولی شي. ته ماته یو ښه انسان ښکارې او که تا زه مړ کړمه نو ته بیا تحقیق په خپله باندې راواخله. زه چېرې هم دا نه غواړم چې ما ته تحقیق دې چېرته غلطو لاسونو ته ورسېږي. جیمز دغه ټولې خبرې نظرانداز کړې د سلیم ډز پورته کړي چې په دې وخت کې د لیبارټرۍ د ایمرجنسي والا ټیلې آوازونه شروع کړي. په دې وخت کې پولیس هم راورسېږي او دغه ځای څلور واړه اړخونه راتاو شي. په دې وخت کې ډز را شروع شي چې تښتېدو په وخت کې میک په خپه باندې په ډز ولګېږي. جیمز هغه را په اوږه کړي او د ځنګل اړخ ته یې بوځي او هلته کې بیا دواړه په یو سورن کې پناه واخلي. هلته کې هغه د میک د زخمونو علاج وکړي او د خپلې زندګۍ د برباده کولو بغیر هغه له د خپل وجود وینه هم ورکړي. په سبا باندې د میک حالت له کونته کې بهتر شي خو بیا چې کله هغه پاڅېږي ناڅاپه دغه د کونډۍ درد د حد نه سیوا زیات شي او د هغې د وجې هغه ګرځېدی هم نه شي. اوس مجبورن هغه میک له هارډ ډسک ورکړي او یوازې را روان شو. د راتلو په وخت کې میک د سره دا وعده وکړي زه به یو څو ګنټې پس خامخا هغلته کې درځم چې تا ته کوم هوټل یادوم ته هم هغلته کې لاړ شه. په دې کې بلها ګنټې تېرې شي خو میک لا اوس هم واپس را نه شي چې په دې سره جیمز دا شک پیدا شي چې کیدای شي هغه مړ شوي وي او دې د وجې هغه د رسټي سره رابطه وکړي. رسټي ته دا خبره وکړي په کار خو دا به چې دوه پس له اوسه پورې ورغلی وي هسې چې هغه مړ شوي وي. بیا د نه د هغه لوکیشن وغواړي او د مغز سره هغلته کې خپل کسان ورپسې ولیږي خو په دې سره جیمز ته عجیبه غونته کې احساس وشي. هلته راسه ولګېږي چې دې معاملې په شا باندې حقیقت څه بل څه دی. په دې وخت کې رسټي تر خپل لوکیشن د ښودو نه انکار وکړي ولې چې د هغه اوس دا شک پیدا شو چې کیدای شي د میک په روکېدو کې هم د رسټي لاس دی. د جیمز د انکار نه پس رسټي ته خپل
خپل اصل حقیقت خودل شروع کی. هډیر غوسه د لاس خپل کسان د حکم ورکی و د جیمز نه هم دا ځای خلاص کی. اوسو غنټه پس د رسټي کسان جیمز کله را معلوم کړي د مخ سری د سرور ور اړخونه په د باندې ډز شروع کی. جیمز خپل ځان د بچ کولو د پاره یو نیر ته ټوپ کی او دا غزه سرنګونو په ذریعہ سره بیا دا غزه نه تختیدو کوشش شروع کی. رسټي خپل کسان بار بار ته حکم ورکی و د نه بچ نشي او جیمز د خپل سنایپر او د خپل جنگي مهارتونو په استعمالولو سره د غزه ټول کسان ختم کی. هڅه کله اخري زخمی کس له ورسی او ته پوسټینو کې ویتل ته چاره لیکري نو په دې سره کس ورته د اعتراف وکي. موږ له رسټي دا حکم راکړو چې جیمز د نه په حالت کې هم بچ نشي او جیمز پوه شي چې رسټي اوس زما خلاف شوی دی او زما په خیال باندې د میک درو کېدو په شا باندې هم دا غلاستي. هدا کس د موبایل رسټي دا پیغام ورکوي جیمز د لمونګ مړکا چې په دې سره کته داسې ولګيږي چې جیمز اوس مړ شوی دی. بیا جیمز یو سټیشن ته لاړ شي چلته کې ناستو په وخت کې هغه ته سلیم اخرنۍ خبر یاد شي. په ول ځل باندې هغه ته د احساس وشي چې کې دې شي سلیم ماته په غوس باندې رښتیا وایي. پس ما باندې جیمز د سلیم کور ته لاړ شي اول تکي دا خزه په زور باندې مجبور کی وته ما د بنک هو خو فی لاکر تور سبا د کوم ذکر چې ما ته سلیم کړو لډې یره د لاسه دا خزه دی باقی ها لاکر ته ورسی او بیا چې په غزه کې څومره هم تحقیقي مواد پراتو هغه ته حواله کی. جیمز شکلا هاي فایون ته په غور سره وګوري نو په دې سره دا په خپل سترګو باندې یقین نه کیږي. فاصل کې سلیم صدیشتګر نو بلکې هغه یو انتهایی ایماندار ساينسدان په دې وخت کې په داس دوی باندې کار شروع کړو کوم چې په لا د خطرناک بیمارو علاج کولی شو او داغه د اراده و چې دا دوی بس ضرورتمند خلکو ته ورسوم کوم چې خپل ځان له علاج نشي کولی. دا فایلونه ته دا پته هم لګي چې غړو کپنو سلیم دا فارمولا غستر غوښتل خو سلیم ورته انکار کړو او هم دا وجه چې هغه طاقتورو کپنیانو رسټي له پیسې ورکړو په دې سره هغه په زور باندې لارې نه اخواګه. اوس په دې سره د جیمز مازغه کار پرېږدي هغه سخت پریشان نشي چې دروغ الزامونو په بنیاد باندې ما یو بې ګناه کس قتل ک. اوس د دې هر څه د سب د کبرو د پاره او رسټي سره د ملاویدو د پاره امریکا ته واپس راشي. او سره پسې د میک کور ته لاړ شي د پاره چې دا غزل زه داغه د مرګ خبر ورکړل شمه. هلته کې په رسیدو سره هتر پته لګيږي چې میک خلا اوس هم جن دی اوس دا تاسو لګيږي چې کې دي شي میک هم د رسټي سره ملو دی د وجه هغه اوس په میک پسې پټ پګرځیدو شي. میک د ډیر زر د احساس شي چې په ما په جاسوسي کوي چې په دې سره غناسه په جیمز باندې حمله وکړي چې په کلته مانچک دلیوا نو په دې سره جیمز د خپل هیلمټ لري او میک چې کده ته پام کوي چې اوس هم جن دی نو هم حیران پاتې شي. میک بیا ته خبرو کوي رسټي ماته ویلو چې برلین پولیس جیمز مړ کړی دی د وجه چې پتا پسې پاک ورځ باندې اوټل ته درنه رغلمه. بیا جیمز میک ته د سلیم ټول حقیقت بیان کی چې په دې سره میک په ډېر حیرانتیا سره دنده ته پوسو چې مال هم هغه ظالم دا یقین راکړو چې سلیم یو خطرناک دهشتګرد دی. اوس دوه په دې خبر باندې پوه شي چې رسټي موږ صرف او صرف استعمال کړو. دا دوه اوس دا فیصله وکړي چې دې جرمونو سزا به موږ رسټي له خامخا ورکو. د منصوبې مطابق جیمز د میک د گاډي په ډیګي کې پټ شي او میک د رسټي د اډې په اړه باندې ور روان شي. هلته کې په ورسېدو سره دوی د مغزري کاروي شروع. میک ناسا په رسټي په کسانو باندې حمله شروع کی او جیمز شکل د ډیګي نه روزي نو هغه ور سره هم په دې کې مرسته شروع کی. نو د وخت پس هغه ټوپه د جنگ په میدان کې بدل شي. رسټي د سکیورټي کیمرو په ذریعہ سره دا ټول منظر ګوري د وجه خپل خاص کسانو دا حکم ورکي دوی درنه جندي لاړ نشي. په دغه ډز جوس کې میک ورسټي یو بل ته مخامخ شي. په دې وخت دغه دوه په بل باندې ډز یو کې دغه دوه زخمی شي. پر سره جیمز په بلډینګ کې پر داخل شي دا ځل هغه څه خطر باندې خلی او د موقع په نوې دوه سره د رسټي نه ډز پورته کی. رسټي نه مرګ نه پس جیمز زر میک له واپس ورسیږي خو میک په دې وخت کې سخت زخمی و. د وجه جیمز هغه ځان سره په خپل گاډي کې واچي او هسپتال ته بوتل شروع کی. خدای نه دا درد برداشت نشي په لار کې مړ شي. جیمز د خپل اخري ملګری نه هم خلاص شو د وجه هغه سم د سارا خپل گاډي د سره د ملګری د لاشه اور ورته کی د پاره چې پولیس هم د خفیا اپریشن په اړه کې پته ونه لګي. اوس د خپل ټول دشمن د ختمو نه پس واپس اخر کور ته راشي او چې کله هغه د خپل خاندان ته وګوري نو هغه ته پته ولګيږي چې ډیرو سازشونو او د ډیرو دوکبازو نه پس اوس اخر زازات شوي. ما تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخبر قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.